که لنډ راته ووایاست دغه د AI راتلونکی څنګه وینئ په راتلونکو 2-3 کلونو کې 15 کې څه کېږي څه امکان لري ښه یا بد تاسو څه فکر کوئ؟ زما له فکره په راتلونکو 15 یا 10 کلونو کې AI به د زده کړو، کاروبار، روغتیا، کرنې او حتی قضا کې کاریږي. ممکن ځینې مسلکونه له منځه ولاړ سي خو نوي مسلکونه به پیدا سي. خلک به له روبوټونو، هوښیار کمپیوټرونو او مجازي استادانو سره کار کوي. موږ باید ځان دې ته چمتو کړو چې زده کړه وکړو او د AI ملګري سو، نه دا چې ځینې وویریږو. هر هغه څه چې په تیرو لسیزو کې په کلونو کې کېدله، اوس AI هغه په ساعتونو حتی په دقیقو کې درته کوي. نو دغه پرمختګ ته په کتو دا ډېر وختي دی که سړی ووایي چې په راتلونکي 10 کاله کې به موږ چیرې یو یا AI به انسانان یا انسانیت کومې خواته وړي. دا به ډېر ښه خو په عین وخت کې ډېر خطرناک هم وي.